أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون صدق الله مولانا العظيم. دویما مسئلہ دا زیادت الایمان و نقصان الایمان ننظر بحث کردو. مخکر دینا چه خپل موضوع ترا کوزیگم چه مسئلہ دا زیادت او دا نقصان دا د ایمان او د اسلام په منځ کې نسبت د نسب اربعونه څه شی دی او دارنګ حقیقت د ایمان او تعریف د ایمان کې چند مذاهب دي دا غي بیان. ځکه مسله د زیادت الایمان او نقصان الایمان دا فرعي دا په یو بل اصل باندې چې هغه جزئیه العمل دی للایمان چې ایمان د عمل نه جز ده کنه ده. کم علماء چې قائلین د جزئیه العمل دی هغه د زیادت او د نقصان هم قائل دي ځکه عمل کې زیادت واقع کیږي او کم علماء چې هغه د زیادت د جزئیه العمل قائل نه دي هغه ایمان ته د زیادت او د نقصان هم قائل نه دي. نو زیادت الایمان و نقصان الایمان دا بناشه په جزئیه العمل باندې چې حقیقت د ایمان کې جز د عمل دی کنه دی کبیا جز دی جز عرفی دی که جز حقیقی دی فنفع د جز سره نفع کل لازمی کنه لازمی دا یو اختلاف. نو مسئله د زیادت الایمان و نقصان الایمان فرع شوا په جزئیت العمل و غیر جزئیت العمل سره او مسئلہ دا جزئیت العمل و غیر جزئیت العمل للایمان دا بل فرع دا او بنا دا په اصل عظیم باندې چې هغه نسبت ده بین الاسلام والایمان. کله ایمان او د اسلام په منځ کې د ترادف نسبت راغې د مساوات او د اتحاد نو بیا جزئیت العمل فی الایمان د نخبل ثابت شو ځکه په اتفاق د ایمو باندې په اسلام کې عمل داخل چې اسلام او ایمان مترادفین او متساویین شي او نسبت بینهما المساوات شي نو چې اسلام کې عمل داخل منی نو ایمان کې خپل عمل داخل او چې هر کله عمل فی ایمان داخل ثابت شو نو زیادت او نقصان که تسلسل چغي وای چې نه منم خپل ثابت شو چې عمل جز شي نو عمل کې خو زیادت ښکارا دی او چې عمل زیات دی او چې کم. نو درې خبرو ته زمونږ استادو ذهن بوزو. ټول اول با د ایمان او اسلام من کې مساوات چیو چې دا مساوات ده که نسبت د عموم خصوص مطلق ده که نسبت د عموم خصوص من وجه ده. دیم مرتبه کې به دې موضوع کې مونږ چیړو مسله د جزئیت العمل. دریم برازو خپل مسلې نزاعی ته چې زیادت الایمان ده او نقصان الایمان ده. ایمان لغتن په معنا د تصدیق باندې ایمان باب افعال ده د امن یقال امنه اذا صدقه چې تصدیق کړي او ایمان په مومن به باندې گویا کې امنه من التکذیب والمخالفت. بیا تعدیت د دې ایمان راضی کله په باب باندې او کله تعدیت راضی په لام باندې. کله چې تعدیت د ایمان راشي په باب باندې
نو دلتا معنا د تصدیق زکا خسته شي لتزمنه معنی الاقرار د ایمان په معنا کې شرط خارجي اقرار دی نو آمن به معنا اقر به اقرار کو او چې کله تعدیت پلام باندې راشي نو به معنا د استسلام وي د انقیاد وي نو آمن له معنا استسلم وانقاد له ځان او تسلیم نفس ایمان چراشی لغتن په معنا د تصدیق سره شو او شرعا اصطلاحا تصدیق النبی بما جميع ما جاء به بالضروره تصدیق د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم په ټول هغه چې د په مجیات کړي او ثابت مونږ لره دی په طریقې قطعی باندې هر چې اسلام د لغتن په معنا د استسلام او د انقیاد سره راځي او شرعا و اصطلاحا الانقياد لله ولرسوله بالنطق بكلمتي الشهاده تسلیمی دا رسول الله مبارک او خدای تعالی لرا په اظهار د نطق د کلمتینو د شهادت سره د ترک التمرد والابا ایمان او اسلام په منځ کې نسبت د نسب 40 نسب د قران عظیم شان او د احادیث او اصطلاحات ته چې مونږ لاړ کله کله داسې زین دي چې اغلتا اسلام او د ایمان مینز کې دا غ اطلاق نه نسبت د مساوات فهمي بعض اطلاقات په نص د کتاب او د احادیثو کې داسې دي چې راغینا نسبت د تباین فهمي او بعض اطلاقات داسې دي چې هغه نسبت د تداخل او د عموم خصوص مطلق فهمي چې هر ایمان اسلام دی او هر اسلام ایمان نه دی هر مؤمن مسلم دی خو مسلم مؤمن نه دی دا درې وړ اطلاقات شته دي کلام شریف اوس موږ پوه نشو چې دې کې نسبت کم واخلو مساوات واخلو تباین واخلو عموم خصوص مطلق د تداخل واخلو هغه چې ایمان او اسلام په منځ کې مساوات نسبت ته فهميږي هغه اطلاقات لکه د موسی علی السلام په حکایتو کې قوم خپل تداوی قال موسی یا قوم ان کنتم آمنتم بالله فعليه توکلوا ان کنتم مسلمین ان کنتم آمنتم بالله فعليه توکلوا ان کنتم مسلمین جزا چې کله د شرطونو وسط کې راشي نو په قول د کوفینو باندې د جزا د دوړو نوي او په قول د بصرینو باندې ثانی جزا د پارا ثانی شرط د پارا جزا مقدره ان کنتم آمنتم بالله فعليه توکلوا وان کنتم مسلمین فعليه توکلوا نو دا نسبت د مساوات په هم شوی که مومنانی که مسلمانانی یا لکا غواقعا فاخرجنا من کان فیها من المؤمنین فما وجدنا فیها غیر بیت من المسلمین نو من کان فیها من المؤمنین اغا هم دغا بیت د مسلمینو چې د لوط علیہ السلام اطلاق په د مسلمینو مشو د مؤمنینو مشو بعض اطلاقات کیا تباین فهمیگی قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا منافقین ویل آمنا تاسو ورته ویل لم تؤمنوا مؤمنین نه یی لیکن قولوا اسلمنا داسی وی چې مسلمین یو
دلته پته لګي چې اسلام د ایمان نه غیر دی. یاد حدیث د بخاری سعد بن ابي وقاص فرمایي رحمت عالم غنائم تقسیمول یو شخص ما ته ډیر ګران وغته سورنه کې التفات ونه زرا وړاندې شمار کو والله اني لا اراه مؤمنا ما تدا مؤمن خکاری وی رحمت عالم فرمایل او مسلمان او مسلمان نه دی ښا دا حمزه دا واته چې فتح ور کې استفهام ته جوړ کې دا غلط قرات دلتا او مسلمان نو او مسلمان معنا انی لا راه مسلمان او تراه مسلمان یا او انی اراه مسلمان ما تا مسلم خکاری اینه هغه دا فهم ورکړ چې یو چا بارکه قول د قطعیت د ایمان امر مبتن دی ولی کې مؤمن مو آیا مسلم وایا انی لاراه مسلمان وایا مؤمنن مو آیا نو دین پته لګي چې اسلام ایمان کې فرق دی. ایمان امر مبتن قلبی او اسلام امور ظاهره. اطلاق ثالث د تداخل فهمیږي دا حدیث نه نبی علیہ السلام نے تپوس کی ایو الاعمال افضل قال الاسلام تپوس کی ایو الاسلام افضل قال الایمان کم اعمالنا افضل دی اسلام وی کم اسلام افضل دی ایمان نو ایمان ته اسلام او اسلام ته ایمان نو چې هر کلا د مساوات او تباین او د تداخل د نسب او اطلاقات متعدد راغلي. دی کې د شبیر احمد عثماني یو تطبیق دی زما خوښ شوی هغه یو تطبیق ورکی کوي و ایمان و اسلام چې کله په نظم نسق عبارت کې معیر عالم نو په منځ کې بیا تباین دی یا عموم خصوص مطلق دی او کله چې په نظم او عبارت کې جدا رالل بیا پکې نسبت د مساوات دی اطلاق بیا د ایمان په اسلام او د اسلام په ایمان کې دی بیا سبعد نشي. مثال د دې د فقیر او د مسکین او د بيع او د شراء بيع خرڅول شراء خستل او چې کله جدا جدا راشي به اطلاق د بيع په شراء کې یو د شراء په بيع کې ک یو ذکر ال نو بيع خرڅول شراء خستل او ک جدا جدا رال ذکر د بيع براغلی مراد به شراء ذکر د شراء براغلی مراد به بيع یا لک فقیر او مسکین ک یو ذکر ال نو دا جدا جدا دي بیا ک جدا رال بیا مساوات اطلاق په یو بل کې دي شي ګورا مسکین هغه چې هغه د پاره سوال روایي د ماخام طعام نه لري فقیر هغه چې روټي لري خو مالک د نصاب نه د بل نه زکات خسته شي په سوال او تروا نه نو مسکین او فقیر کې فرق دی کله چې مصرف د زکات کرال للفقراء والمساکین یو زیراله نو فقراء غیر مالکین د نصاب مساکین هغه شو چې طعام او قوت نه لري د ماخام او جدا جدا چرش كانت لمساکین عملون فی البحر دا کشته د مساکین وا په بحر کې کار کو الګه چې غټه بیړۍ لري او کشته لري نو څنګه ورته مسکین وای د ماخام قوت څنګه نه لري نو جواب بدای چې مراد د مسکین نه دلته فقیر دی یا لک للفقراء الذين احصروا في سبيل الله زکات مصرف بل زیر تخای فقراء تا احصروا في سبيل الله طلبه مجاهدین
نو ذکر د فقرا د خو مساکین پکې داخل دي، مساکین مراد دغه شان ته ایمان او اسلام دی. کله چې ایمان او اسلام یو ځای رالل دا به تباین د ایمان یو شی دی او اسلام بل شی دی. لکه ان المؤمنین او ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات، ګور کشی واحد به نو تقریر ته ضرورت، مؤمنین مؤمنات کې مسلمات داخل کنا خدا یو ځای رالل نو مراد مؤمنین والمؤمنات نا عقاید والا صحیح عقیدی والا، مراد د مسلمانانو نا کلمتي شهاده په ظاهرا ویلي، اعمال ظاهره په بنا وی پوره کړی. کله چې به جدا جدا راش به مراد د ایمان نه اسلام او د اسلام نه ایمان حاصل کیږي. لکه ګوره د حدیثانو ته ګوره څومره تطبیق څنګه تطبیق پکې کې. لا یزنی زان وهو مؤمن، زناکار زنا نه کوي په داسې حال کې چې مؤمن وي. نو وخت زنا کې د حدیث نه پته لګي چې ایمان لاړ، صحیح ده. دویم حدیث کې ابو ذر سے براوی دی کلمه چاویل دخل الجنه وان زنا وان سرق، اگر که زنا غلای کړي وي وان زنا وان سرق وان زنا وان سرق وان زنا وان په دې خو اتفاق دی چې کافر جنت ته نشي، نو سره د زنا او د غلا ایمان سلب نشي. او لا یزنی زان مؤمن کې سلب دی. دلته حدیثانو کې تدافع ده، تطبیق بداوی لا یزنی زان نو مؤمن کې دا مؤمن په معنا د مسلم سره دی، مؤمن په معنا د چا دی؟ د مسلم سره. اطلاق د ایمان په اسلام شوی دلته. لا یزنی زان نو مسلم چې مسلم وینو زنا نه کوي، چې کوي عمل اسلامی ونه کوي او ایمان سلب نه دی. داغه حدیث نه پته لګي و ان زنا و ان سرقا، ایمان شته پکې زنا او غلا سره جنت ته ځي. دا یو تطبیق چا کړی دی؟ شبیر احمد عثماني کړی دی چې کله یو ځای راشي دا به جدا جدا سيزونه دي، نسبت تباین واخلا او کچرته دا راشي جدا جدا اطلاق د یو په بل باندې بیا کې دی شي، مثل الفقير والمسكين ومثل البيع والشراء. چا مطلقاً ویلی پمنز کے مساوات تے نوائی چے ایمان بدون دا اسلام نہ مقبول نہ دے، اسلام بدون دا ایمان نہ مقبول نہ دے. فرق ویدار ہے. ایمان چے دے بط اے دا قلب نہ کیگی انتہائی پا جوارح رازی، اسلام چے دے بط اے دا جوارح نہ کیگی انتہائی پا قلب رازی. نو کامن اولا بارس ثانیاً ایمان دے، بارز اولا کامن ثانیاً اسلام دے. اسلام بارز اولا خکارشی کلمت شہاد و اعمال، کامن ثانیاً قلب کی قوت پیدا کی. او ایمان چی کم دے اگر کامن اولا دے، نفس ایمان کامن پٹ دے خو بارز ثانیاً دے، رست خکارشی پا اعمالو باندے. تعریف د ایمان کې د علماء او مذاهب تقریبا لسو ترسی په جزئیات العمل او غیر جزئیات العمل او په ترکیب او بساطت د ایمان کې چې ایمان بسیط دی که مرکب دی. اهل قبله یعنی دا فرق د مسلمانو کې چې جوړ دی لس جماعت په ایمان. اول قول دا عبارت دے تصدیقنا فقط، تصدیق النبی بجمیع ما جاء به، اقرار و عمل تدخل پا حقیقت دا ایمان کے نور گئی. دا مذہب وحدی بسیط بالکلیہ بساطت، قائلین شو پا بساطت دا ایمان باندی. دا مذہب دا شیخ ابوالحسن اشعری الشافعی دی، ابو منصور ماتوریدی حنفی دی، امام فخر الدین رازی دی،
علامه تفتزانی دی او د جمهور متکلمین دی منهم ابو حنیفه علی التحقیق د امام صاحب تحقیقی قول دادی چې ایمان عبارت د تصدیق محض نه دی اقرار ورته شرط خارجي دی رکن نه دی عمل د تقوی د پارا اسباب دي عملی د تقوی د پارا اسباب خارجي دي نفس ایمان بدون د عمل نه وجود لري نفس ایمان بدون د اقرار نه مقبول عند الله نه دی ځکه شرط را نه وکنه چې کوم اقرار خارجي دي دا چې نفس ایمان بدون د عمل نه وجود لري باب د ابو داود په قال دال دي باب من ایمان دا غچا چې لا صوم ولا صلى دا باب دی بیا روایت راخلی چې یو شخص راغی دوره د جهاد وا ایمان وروړو په ورګټ شپ جهاد شهید لا صوم ولا صلى نه مونږ کړو نه روزه نیولیو عمل نشته ایمان شته او قوت د ایمان دی په صحبت د نبی اسلام د ډیرو اولیاء نه مقام چته نو تصدیق شتا اقرار شتا عمل نشتا ایمان وجود لري دا چې اقرار او عمل وی تصدیق نوی ایمان نشتا دای مثال د منافقین شو قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا بل قولوا اسلمنا اقرار شته دی عمل شته دی او تصدیق نشته نو ایمان نفی شو عبارت دا پته ولګیږي چې ایمان عبارت د تصدیق نه دا چې اقرار ختم شي لسانن او تصدیق قلبی وی ایمان مقبول دی مثال ایمان دا مکره دی مکره په خله اقرار شته نشته کلمه د کفر وی او قلب مطمئن بالایمان ایمان مقبول دی نو دا ټول دلایل د دې شو چې عمل جز نه دی کوي په نفي سره د ایمان نفي شوی دا شان اقرار رکن نه دی کوي په نفي سره د ایمان نفي شوی مکره کې د ایمان نه ثابت چار کلم مکره کې ایمان مقبول دی او د فاسق ایمان مقبول دی نو دا دلایل د دې چې ایمان عبارت د عمل او د اقرار نه دی عبارت د تصدیق محض نه دا د جمهور متکلمین او اشاعره ماتریدیه منهم ابو حنیفه دویم مذهب ایمان عبارت د تصدیق او د اقرار نه معا الا ان الاقرار امر غیر لازم ده ساقطی عند الاکراه دا مذهب د فقهاو ده په یو روایت منهم ابو حنیفه چې ایمان عبارت د تصدیق قلبی او اقرار لسانی نه دوی ایمان مرکب کړي شی نه تصدیق اقرار جز کا کنه خو بیا وایي چې د اقرار امر لازم نه غني نو مکره نه ساقط شو ضرورت په بنا د امام سے یو قول دی کې مشته چې دا قولم کړي خو قول تحقیقی دار چې دلته متکلمین سره دی د وحدی بسیط قائل دی چې بس انفرادی بسیط دی ایمان چې تصدیق دی دریم ایمان عبارت د تصدیق بالجنان اقرار باللسان عمل بالارکان نا پدا سے شان چې ترک العمل مخرج دی دلره د ایمان نا مدخل دی دلره په کفر کې حتی کہ فعل د مندوبات او ترک د محظورات ولو صغیرہ اغه مخرج دے د ایمان نه غنی مدخل په کفر کې غنی هذا هو مذهب الخوارج دا د خوارج مذهب دی چې ایمان مرکب د ثلاثه اشیاء نه دی تصدیق قلبی اقرار لسانی عمل بالارکان او په ترک د عمل سره نفي د جز نفي د کل وای گویا کہ عمل جز حقیقی کا پا نفی د یو مندوب عمل سران او پا اتیان د یو صغیری سران سڑے کافر کئی یا پا اتیان د کبائرو باندے او پا ترک د مفروضاتو سڑے کافر کئی دا مذہب الخوارج دا خوارج رائے دا پا ایمان کی وہابیان ہم دوکہ نکی وزبل مذہب دا محدثین امراضی فرق د محدثین او د معتزله او د خوارجو ډیر معمولی دی
معتزله خوارج محدثین دا درې واړه یو متکلمین دي او فقها دي. ګوره متکلمین سوای هغه وی بسیتی وحدی دي فقط تصدیق دي اقرار ورته شرط خارجي عمل اسباب خارجي للتقویه. فقها سوای تصدیق او اقرار امر لازم نه ده مکره نه ساقطي. خوارج سوای اقرار تصدیق عمل خو ترک العمل مفزی ګرځي کفر درې صاحب لرام دا خوارج. محدثین سوای اقرار عمل او تصدیق هغه موي دا درې سيزونه مرکب. معتزله موي درې سيزونه مرکب. فرق کم ذکر اعلی. خوارج وی په ترک د مفروض باندې ارتکاب الکبیره باندې سړی کافر دی. معتزله وی په ارتکاب د کبیره او ترک المفروض باندې سړی خارج عن حد الایمان غیر داخل فی حد الكفر منزله بین المنزلتين. محدثین سوای عمل داخل دی خو په ترک العمل باندې کافر کیږي نه. په ترک العمل باندې کافر کیږي نه. نو سلورم د خوارج مذهب شو. دریم درې سيزونه مرکب ترک العمل هغه موزی کفر ته وګڼا. سلورم ایمان عبارت تصدیق بالجنان اقرار باللسان عمل بالارکان بحيث بترک العمل نوزی سړی د ایمان نه داخل په کفر کې نوي. دا مذهب د قاضی عبدالجبار ابن یزید المعتزلی دی. پنځم ایمان عبارت د تصدیق او د اقرار نام او دا عملنا لیکن فعل د واجبات او ترک د کبیره. هاذا هو په ترک د کبایرو باندې دی وای چې مخرج دی د ایمان نه غیر مدخل دی په کفر کې ثابتې منزله بین منزلتين. دا مذهب د جمهور المعتزله. شپږم ایمان عبارت دی تصدیق او د اقرار او د عملنا خو ارتکاب د کبائر او مخرج ایمان لران نګرځي لیکن فاسق شو. هذا هو مذهب جمهور المحدثین ومنهم البخاری. امام بخاری هم د قائل دی چې عمل جز دی او په ترک عمل سره نه کافر کوي. وم ایمان عبارت دی د معرفت نه فقط. دا مذهب د جهم بن صفوان الکوفی المرجئی او معرفت دے فقط اقرارم شرط نہ دے عملم اس نہ دے. اتم ایمان عبارت دے دا اقرار نہ فقط. دا مذهب د کرامیو دی دی پنسبه منافقم به مومن. نهم ایمان عبارت دے د اقرار باللسان نہ لیکن پر شرط د معرفت فی الخارج سرا. دا مذهب د رقاشی دی. لسم ایمان عبارت دے د اقرار نہ بشرط التصدیق. دا مذهب د قطان دی. مرجعہ او ایمان عبارت د معرفت محض نک اعمال لره صدقل ورنک. متکلمین ایمان عبارت د تصدیق نک اعمال لره رکن نک. اس فرق بکې ګوري فرق شتا. متکلمین وی دا اعمال اسبابی خارجیہ مقوی للایمان دی. ترک العمل مضاعف للایمان. مرجعہ سوائی هغه وی سمرا نیکای چې کې مقوی للایمان نه دي سمرا گناهونه کې مضاعف للایمان نه دي. عمل بالکل هغه سهمیت ورنک. مرجعہ او متکلمین اعمال ته مغمر اعتبار ورکړي سمرا چې محدثین ورکړي فقط دمر وای چې دا د ایمان نه جز نه دی. دا د ایمان نه جز نه دی. دا خبره کوي که جز کې په نفع د عمل په نفع د ایمان راشي مذهب د خوارج بلازم شي یا د معتزله بلازم شي. لکه څنګه چې اعمال اسباب مقوی للایمان محدثین امام بخاری غنی دغه شان امام ابو حنیفه رحمت الله علیه غنی خو هغه ورته جز وای دی ورته جز نه وای. په دغه کې اختلاف دی. اصلا ورقات کی تاسو تما د شانور شاه صاحب د فیض الباری اخیری عبارات کو ګورئ پدې دال دي هغه تاسو تداخ کار کوي.
زمانه د محدثینو د صحابو کې مرجئه زیات شوی وو هغه عمل تسبق قتل محدثین او جمهور او صحابه اکثرین هغه دا جزئیه را وستا چې الایمان قول وعمل يزيد وينقص ایمان قول او عمل دی زیاتیږي او کمیږي دا خبره ولې وکړه ردی کو په مرجئه باندې چاوی دا ویل چې ایمان قول بلا عمل قول بلا عمل دغه بلا عمل سره داسیو چې عمل ته بالکلیا مقوی اسباب د ایمان نه ګڼل نو هغه د دې مرجئه په خلاف قانون جوړ کا چې عمل داخل کې عمل دا خو عمل تسبق ګوري نو د مرجئه په خلاف هغه دا پرچارو چلو د یزید او ينقص قولم د مرجئه